خوښي سامان خله په نه خبرو برنقه ورسره جنګ مه کوه د خوښۍ مثال خو د مورې خو چې څوک پې پوهېږي په دې کې پې دغه دم ورپوکي او د دغې نه یو چوړیل سازه شي. د اوس وخت خبره ده چې په یو کلي کې به ګل مکۍ او د هغې لور هاني به اوسېدله. هغې ډېر په خوشحالۍ سره ژوند تېرولو او هغه یو ورځ سکول ته تله نو خپلې مور ته یې ویل ارې مور جانې زه سکول ته ځم ماله نورې کپړې به وینځې ځکه چې ماته میم کارېږي او دا کپړې مې ډېرې سکا شوي دي ماته به میم کارېږي بیا وایي مور دې نشته چې تا له هغه نورې کپړې وینځي نو خامخا به ماله نن دا کپړې ته هینځه نو مور یې ورته په جواب کې واپس وایي ارې لورې خوږې لورې چې زه تا له کپړې نینځم نه نور به چا له وینځمه چا له اخره ته خو زما دغه یوه دانه خوږه لورې خوږه چې زه تا له کپړې نینځم نور به چا له وینځم او میم ته دې وایم ما ته مه کارېږه زما مور په ما ډېره زیاته خفه کېږي ډېره زیاته او زه یې نیازبینه ساتلې یمه او زه به دې هم میم ته وویم تا ته به څه نه وایي. او بل خوا په دغه کلي کې په یو کور کې شیرینۍ او د هغې انګور اوسېږي نو د هغې کور ډېره نالایقه وي هره ورځ ساره جنګ کوي او باس راسه کوي نو په دې کې ګل مکۍ هم د دغو کور ته تللی وي او دغو دواړو باس شروع کړی وي دغه انګور یې ورته لګیا وي او خبرې ورته بدې کوي نو په دې کې ډېر وخت دغه وغږېږي او دغه ګل مکۍ هغې انګور ته یې وله وایي هرې خور جانې هرې ته خو ډېره نالایقه او ډېره بدپلقه ماته ښکاره شولې زه به د نن نه به ستاسو کور ته هم نه راځم نه او ته دا څنګه خپلې خوښې څه شرونه او جنګونه کوې نو خپلې خوښیانو څه شرونه او جنګونه مه کوه که نه دا به ستا نه وځي دا به ستا د مور سره هم کېږي ستا د مور انګیان دي به هم ستا مور ته دغسې خبرې او دغسې جوابونه ورکوي او ستا د مور نه به دا هر څه وځي خو ته داسې مهرباني وکړه زه درته یوه جزانه وینا کومه چې خپلې خوښي سامان خله په نه خبرو برنقه ورسره جنګ مه کوه د خوښۍ مثال خو د مورې خو چې څوک پې پوهېږي په دې کې ورته دغه ډېرې ښې خبرې وکړي او واپس ورته دغه جواب کې وایي ارې د ټولو نه اول خو دا خبره ده چې ته زموږ کره راځې او که نه راځې هغې څه مې کار نشته او تا ماته څنګه بدپلقه او داسې خبرې وکړلې بدپلقه خو به ته یې او ستا خاندان به بدپلقه زه هېڅ بدپلقه نه یمه چې زما نه نکه لرېږي نو زه پې اخر څه وکړمه نو په دې کې دغې ګل مکۍ سره یو جادو هم وي نو په دې کې دغه ګل مکۍ جادو وایي او په دې کې یو جادویي بابا راوځي او دغې بابا ته ووایي هاري بابا جانه دې کمې جینۍ چې د خپلې خوښې سره دا شر کولو ته به نن په هغه خطرناک جادو د دې نه یو بد شکله چوړیل سازه کې بد شکله چې دا د نن نه بعد خپلې خوښې سره جنګ نه کوي نو په دې کې پې دغه دم ورپوکي او د دغې نه یو چوړیل سازه شي او بیرته دغه ګل مکۍ خپل کور ته راغلی وي او دغې لور ته وایي هاري لور جانې په تا به ناوخته وي ناوخته او ته خپل سکول ته په ټیم لاړه شه په ټیمه نو په دې کې دغه سکول ته روانه وي او په دې کې ولا دغه
کمې چې خپلې خواښې سره جنګ کوو دغه چوړیلی مخې ته راکوزه شي او ورته وایي موقع مې مولا موقع او داسې خطرناکه موقع مې مولا چې ستا مور چې ما سره کم ظلم او کم زیاتی کړی دی نو هغه ټول انجام به زه وستانه وباسم ستانه او زه به نن تا به داسې مرګ وژنم او په داسې چې ستا په پته هم نه لګي خو بل سوچ مې ذهن ته راغی ما له خو هغې جادویي بابا اجازه راکړله زه ستا نه یوه چوړیل سازمه او په دې کې مې دغه چوړیل دا مرپوکې او د ځان شان چوړیل تیز سازه شي او بیا ورته وایي دا نه خو مې چوړیل سازه کړه چوړیله او اوس به ته د هغې پورې چوړیلی چې څو زما په انډر کې به چلیږي زما په انډر کې نو په دې کې ورته دغه ماشومه بیرته وایي ارې دا څنګه چل وشوه نه خو هم د دې فرنګه کچۍ چوړیل سازه شوله چوړیل مهرباني وکړه زما نه بیرته انسانه سازه که مهرباني وکړه او تا خو زما نه د ځان شان چوړیل سازه کړه د ځان شانه نو ته به ما اوس بیرته په څنګه ټیکې او زه به خپلې مور ته ووایم تا سره به د هغې زیاتې معافي وغواړې معافي خو ما بیرته ټیک که نو هغه ورته داسې ووایي چې ته به داسې کار وکړې مور ته به دې ووایې او پلانکی یو غار وي هغې ته به یې راولېږې او ته به اوسه هم راشې نو ستا نه به زه بیرته یو صحیح انسان هغسې احساس کمه او هغه جادویي بابا هم په هغه غار کې اوسیږي نو دغه ماشومه بیرته خپل کور ته تللی وي او دغه مور یې ترې ډېره ویریږي او دغه لور یې ورته ټوله قصه وکړي چې دغسې په ما نفع لار کې چوړیل سازه کړه بله چوړیل وه او د ځان فرنګانه چوړیل سازه کړله او ما ته ویل چې هغه ګوپا ته به هغه یو غار ته به تاسو راشئ نو ته به بیرته ټیک شئ نو دغه په لاره روان یو د دغې غار مخې ته ورشي او ورننوځي چې دننه ورشي نو هغه هېڅوک هم نه وي او دغه ګلمکۍ غږ وکړي هرې که څوک یې نو راوځئ چوړیل زه راغلی یم نو په دې کې دغه چوړیل مخې ته راوځي او دغه چوړیل ورته وایي زه به ستا لور بیرته ټیک کړمه ټیکه تا ته خو به ستا لور قصه کړې خو ته به یو کار کې ته به اوس هغه جادویي بابا ته غږ وکړې چې هغه راوځي نو په دې کې هغه اواز وکړي او دغه جادویي بابا په دغه ځګي کې راوځي او دغه چوړیل او دغه ګلمکۍ وایي ارې چوړیل اوس خو دغه راووت نو اوس خو زما لور نه ښه انسان ساز که که نه ارې زه به ستا د لور نه یو انسان ساز کړمه خو ته به زما دوه شرطونه منې دوه هغه څنګه شرطونه دي چوړیل ما ته لږ زر ووایه زره اولنی شرط خو دا دی چې ته به خپلو مینهوالو ته ووایې چې زما دا چینل خامخا سبسکرایب کړي د داسې ښکلې ویډیوګانو لپاره نو زه به ورته ووایم چې دا چینل به سبسکرایب کړي مینهوالو دا سبسکرایب کوي او دویم شرط راته هم ووایه دویم شرط ستا دا دی چې ته به اوس دې بابا ته ووایې چې زما نه هم د خپل دم والي او ستا د دې لور نه هم والي نو موږ به ټیک شو نو په دې کې دغه بابا ته ووایي او دغه بابا پې دم ورپوکي او دغې نه بیرته هغه شان انسانان دواړو نه ساز شي او دغه ګلمکۍ نه دا بله ښځه معافي وغواړي چې ستا ډېره مننه چې ما نه دې بیرته انسان ساز کړه نو
نو ګلونو ماشومانو د داسې سبق آمیزو ویډیوګانو لپاره اوس زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ. دا چینل د پښتنو لپاره اساس شوی دی. په دې به تاسو ته دغسې د سبق نه ډکې ویډیوګانې میلاویږي. او د بلې ویډیو راتلو پورې اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.